السلام علیکم. نن په نوي یو سپیشل دی وزو په ویلاګ کې که ټیم دې سره وي خو موږ سره اوسئ. دانش صاحب دوی چې به وزې خو تل پیو خو یو ویلاګ به جوړ کړو. مو تر به داسې ډېر چیړ چاړ ونه کړو. مو ته صحیح درسې چې کیمرمیني سټارټ کا بس جی کورنر روانه شو. رزاق صاحب دا ټول وړکي توسې کتا شي ډېرو سره وو سره د سپارو سره رکوش دا سپي مقصد دا نه دانش نه لګه دا سپا اوریجنل سپا بس جی کوم ځکه چې موږ وزې پیونه وي هغه ته مو وزې ورسولې زه چې دانش صاحب پسې یو دای تو څه کتا شي دغې دوران کې دانش صاحب موته چې به مسافر دی پر یو لوست بانسری وای متیا را ویل نه موږ سره اوسئ. اجیری درمیان کې مومانډې در ډېرې وویلې او بر نه پته کینه بالکل ختم شوی. موږ درسته چې د هفتینه چې دا اوبه ډاکې کړو مو چې دانش صاحب چې دا اوبه ډاکې کړې او دا توسې کتا شي دې هفتې کې چې دا مول ها اوبه چې موږ سره دا د دانش صاحب ډېر سخت ترجیح دانش صاحب نه مو اوبه وڅښلې بس ډېر زبردست سفر ده ډېر شوشته موږ سره اوسئ چې چال لري لوډ نشي. او دا هفته که څوک پیژني دارو ته وایي دا به کوم یو هفته وي کوم ځای کې به وي که چای نه مته نو ما ورشول هغه به ډېر تیز وي. بس اوبه مو تر ډاکې کړې ملګرو ته بیا ورسېدو موږ درسې چې وزې وکسو چې وزې چیرې پله لوړ دي چیرې پله نه. بس بیا کوږه شو چې موږ چلو وزې به ولټوو نیمې وزې چیرې وي نیمې چیرې بس وزې مو ټولې بیا روکټه کړې خیره سره او بس جي وزو پسې مو بیا ډېرې منډې درړې ول ډېر سختې تجې کړو مو چلو په تکینه به یو ګوټ اوبه وکړو ډېره مزه یې وکړه ځکه ډېر سخت تجې کړي وو ډېرې منډې درړې مو دو وزو پسې ویلې وې. بس وړکو چې ورو ورو داسې کور پله هم کوشش وکړو بس موږ داسې وزې میندوني زیارات پله داسې روانې کړې وې. دا چې دانش صاحب دوی چې مسافر به برشی وي دې ته مسافرۍ ویله یوه شوشته بانسري وغږوه مو یاره خامخا موږ سره اوسئ دا میندوني زیارات ته پوه سئ ته موږ دوستیو وزو ته. بس دې درمیان کې بالکل د روټیټي موډ کو چې ډېر سخت وږي یو مې ترڅه چې پیله د نکاح نه وکړه دوسته جی پاته ده چې مسافرۍ کې څوک چرګي سامان خو دې نه خوري نه دا چتڼي وه راج مې ته پیله وټکولو شټیټ بیا مو چې دا پودړه ته روخسته پودړه مو وټکوله دینا بعد جی شروع پیوز مې ته لوس سره موت کړ ځکه چې چوړې موړې خو وینه بس جی الف زوړ ډېر سخت ستړي کړي وو هلې چې دا چتڼي ها کوونې وه ځکه چې ماړې ها خوړونې ده پیوز مې ته کاټ کړو بس ته شروع یو هلې ټماټر ټیم و ټماټر چې د موږ یاره داسې نه چې سترګو ته رولېږي بس جی دا د توسې کتا شي چتري موږ فاینل کمپلیټ کړه اوس موږ چې لږ نیمبو پیوچو ډېر زبردست نیمبو چې دا اوبو نه ټاکو ډېر خوند یې وکړ ډېره ټوکه چتڼي ده اوس به خوړنې ټیم کې پاته لګي چې څه پوزیشن به وي اوړ کو مستې راوړې وي کور نه مو یاره دا یا ډېر خوند به وکړي بس جی مستې مو لږ په چتڼي روچولې مو یاره لږه ټوکه وي ځکه ډېر سخت ستړي یو دا چې چا وزې پیاولې وي هغو ته پاته لګي چې وزې څومره ستړي کوي سړي نه څومره پښې ستړي کوي بس جینان خو ډېر سخت ستړي کړي وو ډېرې وزو منډې روکړې وې بس کانې ته تشاخ یو الحمدلله ډېره زبردسته چتڼي ډېره زبردسته کانه برباره ده ای غریبۍ چې کوم دار غریبي وه هغه توسې په مخ کې دا توسې کتا شي کانه مو وکړه کانې نه بعد مستې وې موږ چلو یو ګوټ چې دا مستې به وکړو مو چې دانش صاحب ځکه ډېر سخت ستړي یو ډېرې وزې مو پیولې ډېرې منډې درړې مو ویلې دي نن لور کله وو خو لور کله دومره پاتر ته نه لګي ډېرې نه وو ستړي کړي بس جی کانه مو میندوني زیارات سره وکړه کانې نه بعد موږ چلو لږ ارام به ته وکړو بس خو بیا ولې شو چې دانش صاحب بس چې داسې 3-4 غنټې خوب مو دې وکړو دې دوران کې کور نه کال راغلو چې هلو بی چېرته یې موږ ته به موږ وزو ته پروته یو اور ته وایي چې بی توسې د غځو کې خوبونه کوې او وزې مو چې دا کور ته رسېدلې دي دانش صاحب ته مې چې چاګیر راوي چې ویلې د بچیا موږ هلته کې پرته یو وزې کور ته رسېدلې دي دا جي نن ورځې موږ ویلاګ مو خوښوه وي خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کې
ډیره مهرباني دی واخ زیا کېدلو